کې د 208 میلیونه روپیو په لګښت سره 240 د ملي پروژې چې دی پراختیایي پروژې د ګټې اخیستنې لپاره ملکي دغې ته وسپارل شوي دي چې په دې کې د سړک جوړونه ده، پلچکونه دي، پلونه دي، همدارنګې سدونه دي، اوبو دي، دیوار استنادي دیوارونه دي. دغه رقم ټول دغه د 240 پروژې د ګټو ته سپارل شوي دي چې دا په یو کال کې 240 پروژې ډېره غټه خبر ده. په هر کال کې 240 پروژې وشي افغانستان انشاءالله ګل. په نړیوال خبرونو کې دوه درې خبره دي. اول دا دی چې ایران او امریکا مذاکرات په عمان کې شروع شول. د ایران د خوانه د هغې وزیر بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچي او د امریکې د خوانه د ټرمپ خاص استازي سټیو وټکوف دا ګډون کړی دی. او تاسو ته معلومه ده چې دا خبر ما تاسو ته کړې وه چې امریکا به جنگ خواته د ایران سره نه ځي، دوی به مذاکراتو میز ته راځي. الحمدلله دا خبره زمونږ خپل په ځي باندې سمه شوه، ځکه چې اکثره تحلیلګرانو او ټولو سیاسینو دا ویلي چې امریکا به حمله کوي او ایران به وهي. ما به دا ویلي چې ایران نه وهي. الحمدلله زموږ دا خبره دغه شو، دا صحبت د دوی روان دی او ممکنه د یو. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو لیدونکو او اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه او احترامات مې ومنئ. نن د شنبې ورځ 12 د اپریل کال 2015 د جهادي خبرونو چې د څو ورځو نه مې تاسو ته نه وړاندې کړي د هغې ټولو خبرونو سره ځینې د افغانستان او د سیمې د نړۍ مهمو مسایلو سره تاسو په چوپړ کې حاضر یم. د جهادي خبرونو کې اول خبر د یو قائد او د یو قومندان د مړینې او د شهادت دی چې هغه تاسو ته وړاندې کوم. په 12 د اپریل نن راغلی دی. د تحریک طالبان پاکستان جنگي سالار د کفارو د سترګو اغزی د مردان سابقه والی او د دیر ولایت د لیزري قطعی مسؤول کوچوان عرف مبارز د دښمن سره په مخامخ جګړه کې د شهادت جام نوش کړ. الله د شهادت قبول کی او د دې د وینې برکت د خدای زموږ تاسو لوی افغانستان او د پښتونخوا او د بلوچو ازادي نصیب کړي. دویم خبر همچنان دا بیا ښه خبر دی، د اتحاد او د اتفاق خبر دی. 12 د اپریل ولایت پیښور د اف آر پیښور د شیرکیری ولسوالۍ په دغه کې اسنخیل سیمه باندې د درار افریدي په مشرۍ یو جهادي ګروپ د تحریک طالبان پاکستان امیر ابو منصور عاصم یعنی نور ولی محسود ته بیعت وکړ او د جهاد تر کامیابی پورې ژمنه وکړه چې خپل د ځان د قربانۍ نه بدریغ نه کوي، د امر اطاعت به کوي او جهاد ته به ادامه ورکوي تر څو دا نظام د پاکستان ناکام شي. همدارنګې په 9 د اپریل جنوبي وزیرستان انګور اډې ولسوالۍ د سرخورا سیمه کې په پوځي کمپ حمله وشوه. 10 تنه پوځیان وژل شوي دي، زیات شمیر نور ټپیان شوي دي او زیات شمیر اسلحه هم د مجاهدینو لاسته غنیمت ورغلې ده. همدارنګې په 10 د اپریل ټانک ولایت ګومل ولسوالۍ پولیس افسر عادل د تاج محمد زوی خپل دنده پرېښوده او مجاهدینو ته تسلیم شو. په 10 د اپریل راپور شوی و چې په 8 د اپریل د شپې 9:30 بجې شمالي وزیرستان د سپیموام ولسوالۍ وتخیله سیمه باندې پر پوځي پوستې باندې د لیزر سپوک او درنو اسلحو په ذریعه حمله شوې وه چې د هغې په نتیجه کې مالي او ځاني تاوان پوځ ته اړول شوی و. همدارنګې په 10 د اپریل چترال ولایت درویش ولسوالۍ ارندو خوړ سیمه کې مجاهدینو پوځي پوسته برید وکړ، مرګ ژوبله اوښتې ده او امنیتي کمره یې ویجاړه شوې ده. همدارنګې په 10 د اپریل سهار خیبر ولایت باړې ولسوالۍ تیرا میدان پر نظارې پوستې باندې د دراسکوف حملې کې یو پوځي مړ او بل زخمی کړلی شوی دی. همدارنګې پس له دغې حملې نه پوځیانو د سیمې یعنی د خلکو په کلو باندې د هاوان او د راکټونو حملې کړي دي. د ده په نتیجه کې خلکو کورونه وران شوي دي او خلکو ته ځاني او مالي تاوان ور اوښتی دی. په 10 د اپریل باجوړ ولایت ناوګۍ ولسوالۍ چمرکنډ سیمه کې مجاهدینو پر پوځ باندې کمین ووهه، مرګ ژوبله ورته اړولې ده. همدارنګې په 12 د اپریل
شمالي وزیرستان سپینوام ولسوالۍ د تخیلو سیمه کې پوز مجاهدینو ته کمین نیولی و چې مجاهدینو هم ورته په بل مقابل حمله پرې وکړله. دغه سخته جګړه د دوام یې وکړ او د هغه په نتیجه کې دښمن ته مرګ ژوبله اوښتې ده او مجاهدین محفوظ د خپل سیمې نه وتي دي. همدارنګې په 10 د اپریل ماښام د ټانک ولایت ګومل ولسوالۍ مجاهدینو د سی ټي ډي افسر طفیل ولد د عتیق الرحمن د تحقیقات نه وروسته د سیمې مشرانو په ضمانت سره خوشي کړی دی. همدارنګې که تاسو یاد وي په 8 د اپریل موږ تاسو یو خبر درکړی چې د پاکستان د پوز 2 تنه عسکر، یو اسامه ولد اختر او بل د اف سی عسکر عبدالباسط ولد احمد بخش نیول شوي او تحقیقاتو ته استول شوي وو. نو په هماغه وخت کې ما تاسو ویلي چې کیدای شي یا دا معاف کړلی شي یا به اعدام کړلی شي. د تحقیقاتو نه وروسته دوی د خپل د کردارو نه توبه کړې ده او د منطقې د مشرانو په دغه وساطت سره دوی خوشي کړلی شوي دي. او د دې د قضیه چې ما خبر تاسو درکړی د جنوبي پنجاب تونسه شریف د جروار سیمې نه دا خبر وو، یعنی دا په پنجاب کې وو او دا کسان نیول شوي وو. تحقیقات وشو او خپل جرم نه توبه وکړله او بیرته خوشي کړلی شو. همدارنګې په 11 د اپریل شمالي وزیرستان د شیوې ولسوالۍ د الماره سیمه کې مجاهدینو د پوز پر قطار باندې کمین ووهه چې په ترڅ کې 7 پوځیان وژل شوي دي، ډېر شمېر نور ټپیان شوي دي، موټر یې هم ویجاړ شوی او له کاره ولوېدلی دی. همدارنګې په 11 د اپریل چترال ولایت درویش ولسوالۍ ارمون سیمه کې پوځي پوستې برید کې یو عسکر وژل شوی دی. په 11 د اپریل یعنی پرون د جنوبي وزیرستان ولایت لدی ولسوالۍ د مشته نجیب میلې په سیمه کې مجاهدینو د راسکو په برید کې یو پوځي په نښه کړی دی. همدارنګې په 12 د اپریل یعنی نن بیګا شپه خیبر ولایت باړې ولسوالۍ تیرا درشند یا تیرا درس سیمه کې د نوې میلې پر پوسته باندې د لیزر ټوپک حمله شوې ده، یو اف سی عسکر پکې وژل شوی دی. همدارنګې په 12 د اپریل نن خبر راغلی چې 13 ورځ 12 بجې خیبر ولایت باړې ولسوالۍ تیرا سیری کنډو سیمه کې پر سید کرم پوسته باندې د مجاهدین لخوا د دراسکو په برید کې یو پوځي وژل شوی دی. همدارنګې د اپریل په 12 خبر راغلی چې پرون غرمه 11:30 بجې د شمالي وزیرستان میرعلي ولسوالۍ خوشحالۍ سیمه کې د یپني پوز پوسته باندې د نارنجکو برید یو عسکر پکې ټپي شوی دی. او همدارنګې په 12 د اپریل 13 ورځ د خبر راکړ شوی چې 13 ورځ د ملکنډ ولایت بټخیل ولسوالۍ پر کانال سړک باندې مجاهدینو د ډي اس پي په دفتر د شاتني دیوار باندې د ماین انفجار وکړ چې د پولیسو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دا و د جهادي څپې خبرونه. اوس راځم یو خبر د پرمختګ د افغانستان د داخل نه دی چې د لغمان ولایت کې د 288 میلیونه روپیو په لګښت سره 240 د ملي پروژې چې دی پراختیایي پروژې د ګټې اخیستنې لپاره ملکي دغې ته وسپارل شوي دي چې په دې کې د سړک جوړونه ده، پلچکونه دي، پلونه دي، همدارنګې سدونه دي، اوبو دي، دیوار استنادي دیوارونه دي. دغه رقم ټول دغه 240 پروژې د ګټو ته سپارل شوي دي چې دا په یو کال کې 240 پروژې ډېره غټه خبر ده. په هر کال کې 240 پروژې وشي افغانستان انشاءالله ګل ګلزار کیږي. په نړیوال خبرونو کې 2-3 خبره دي. اول دا دی چې ایران او امریکا مذاکرات په عمان کې شروع شول. د ایران د خوانه د هغې وزیر بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی او د امریکې د خوانه د ټرمپ خاص استازي سټیو وټکوف دا ګډون کړی دی. او تاسو ته معلومه ده چې دا خبر ما تاسو ته کړې وه چې امریکا به جنگ خواته د ایران سره نه ځي، دوی به مذاکراتو میز ته راځي. الحمدلله دا خبره زمونږ خپل په ځای باندې سمه شوه.
ځکه چې اکثره تحلیلګرانو او ټولو سیاسینو دا ویل چې امریکا به حمله کوي او ایران به وهي. ما به دا ویل چې ایران نه وهي. الحمدلله زموږ دا خبره دغه شو، دا صحبت د روان دی او ممکنه د یو نتیجې ته ورسیږي. دویم خبر هم د همدغه سټیو ویټکاف دی چې د امریکې د رئیس جمهور خاص استازی دی. د ټرمپ لخوا نه د دریم ځل لپاره د پوتین سره ولیدل او د پوتین سره د یوکراین په مسله باندې صحبت کړی دی. ویل کېږي چې د دې دا ناسته ډیره مثبته وه او ډېر ځای پورې کامیابه د مخکې تللی دی او خپل د ناستې نه خوشحاله دي. همدا علت و چې سټیو ویټکاف ویلې چې پوتین یو ښه سړی دی او په ښه نیت باندې دا ناستې دغه کوي. انشاءالله نتیجه به یعنې راوځي دی انشاءالله. خو ما ده ویلې ځکه چې خو انشاءالله باندې عقیده نه لري، خو یعنی په طرف د صلح به د یوکراین مسله لاړه شي او د جنگ نه به دی مخنیوی وشي. اخیری ټکی دا دی چې د ټرمپ یو فرمان صادر کړی چې د هغې په ترڅ کې به د مهاجرت معافیت او مسؤلیت به لغوه شي. دې معنا څه ده؟ دې معنا دا ده چې دوی چې کم کسان وړي دي امریکې ته د SIV قضیو لاندې یعنی سپیشل امیګرنټس ویزا لاندې دا افغانان دی وړي او په هغې کې 14,000 هغه انګلیسي ژبې ترجمانانو چې امریکې په جنایت کې د هغوی سره یو ځای او د افغانستان په وژنه کې به دی ترجمان په حیث باندې کار کوو، پیسې اخیستلې. د هغې کسانو کې ډېر داسې که خلک دي چې بالکل نه ترجمانانو یا نه په انجیوګانو کې کار کوو نه د دولت سره همکارانو، هغه هم تللی دي. اوس د دې وایي چې د وچو له کبله لانده هم سوځي. نو دا دی چې دې کې چون غبن شوی دی، غلط ریفرنسونه ورکړ شوي دي. اکثرا خلک چې دي بالکل امریکایان سره نه کار کړی نه دغه دی. نو دوی دغه وایي چې په حدود د یو 15,000 کسان به دوی د امریکې نه بې دخله کوي. د هغه لپاره دغه فرمان دوی صادر کړ چې د معافیت او مسؤلیت قانوني ختم شي او دوی وشي کولی هغه وباسي. خو یو مسله زه تاسو ته ویلی شم چې کله رئیس جمهور یو فرمان صادروي، فرمان د قانون حیثیت نه لري او قانوني دغه نشي کولی که مهاجرین یا څوک چې هلته تلي او په دې قانون پوه شي او محکمې ته رجوع وکړي، هغې حکم استثنایی د فرمان په مقابل کې ورکولی شي او دا قضیه 2-3 کاله طول وباسي. کله چې قضیه 2-3 کاله طول وباسي، 2-3 کاله بعد به ټرمپ نه دا قانون خود به خود لغوه کیږي. خو که په دې شي باندې زموږ افغانان پوه شي، هغې کولی شي چې د محکمې ته لاړ شي، وکیل ونیسي او دا قضیه حکم امتناعي پرې واخلي او دوی د دغې حالت نه بچي. که غیر د هغه نه دوی دا کار ونه کړي، نو دوی د خپل فرمان چې کړی د فرمان لاندې دوی کولی شي د افغانان هغې نه وباسي او د دې تعداد کې دی ځکه د 1,15,000 افغانان د دې ځای نه وړي دي. اوس په خپله وایي چې اکثرا یې د برق په بلونو او په داسې اسنادو راغلي چې اصلا هېڅ ربط نه لري او په دې شي باندې پښیمانه دي. څنګه چې د افغانستان نه په اجاله کې ووتل، نظام خپل دغه ناکام شول، همدارنګې دا خلک په اجاله کې وړي دي، اوس پرې پښیمانه دي. نو ایله ده چې برنامه وګورئ، خوښه کړئ او دوستانو شریکه کړئ. تر بل برنامې تاسو په روی رب العزت سپارم. وما علینا الا البلاغ.